السلام علیکم دوستانو، امید کوم روغ جوړ وئ. دې ویډیو کې موږ وایو روزمره جملې یا بګنر جملې ورته هم ویلی شو. خاص کر چې څوک تلفظ کې مشکل لري نو موږ ورسره تلفظ هم راوړو، یعنی پروننسیشن کولی شو تاسو اسانۍ سره ووایئ. مثال: send me a few. send me a few یو څو راته راولېږه. کله چې ته چاته وایې یو څو دانې څیزونه راولېږه، راته مقدار اندازه یو څو دانې یعنی لږ، نو موږ ویلی شو send me a few یو څو راته راولېږه. send it to me. send it to me دا ما ته راولېږه. ډایرکټ که ورته ما ته راولېږه send it to me. send some to me. send some to me ما ته لږ راولېږه. some معنا لږ یو څه. send some to me. send some of it to me. send some of it to me د دې څخه لږ ما ته راولېږه. مثال یو څیز ته ورته د دې څیز نه ما ته لږ راولېږه، نو ویلی شي send some of it to me. some of it to me یعنی لږ څه اندازه یې ترې ما ته راولېږه. I think you remember. I think you remember فکر کوم تا ته په یاد دي، ته په یاد لري. I think you remember. A long day of work. A long day of work د کار اوږده ورځ، د کار غټه ورځ. At the end of the day. At the end of the day د ورځې په پای کې، د ورځې په اخره کې. After a long day. After a long day د اوږدې ورځې وروسته. After a long day د اوږدې ورځې وروسته. That will work. That will work دا به کار وکړي. It will not work. It will not work دا به کار ونه کړي. I have work. I have work زه کار لرم. I have to do it. I have to do it زه باید دا کار وکړم، زه باید دا کار سرته ورسوم. You do it. You do it ته یې وکړه. You do it ته یې وکړه. Who did this? Who did this د چا وکړ، د چا وکړ. This is your job. This is your job دا ستا دنده ده، دا ستا کار دی. I have some. I have some زه یو څه لرم، یعنی یو څه لرم، لږ یعنی لرم. some یعنی لږ لرم. You may start. You may start ته پیل کولی شي، ته شروع کولی شي. You can go. You can go تاسو تللی شي یا ته تللی شي. You may wait here. You may wait here ته کولی شي دلته انتظار وکړ، ته کولی شي دلته یعنی لږ انتظار ووسي. او last one wait here. wait here یعنی دلته انتظار وکړه، دلته صبر وکړه.